د خوست اړونده د ځینخیلو ولسوالۍ قومي ځوانانو په نوښت هغه ممتاز زده کوونکي وستایل شول چې په سږني کامکور ازموینې کې ښې پایلې درلودې. د مسؤلینو په خبره له یادګار نه اساسي موخه زده کوونکو زده کړو ته هڅونه وه. کوم شاګردان چې پوهنتونونو ته په ښه نمرو سره بریالي شوي دي هغه اوس ته یو تشویق یې کړو تر څو چې په پوهنتونونو کې هم ښه نتیجې راوړي. او د دې نه یو بل هدف هم دا و چې په آینده کې نوره شاګردانو مو وهڅول شي، کوشش وکړي، آمادګي ونیسي په راتلونکي کانکور ازموینو ته تر څو چې په هغه کې هم ښو ښوونځیو ته کامیاب شي. بل لوري ته علم پوهان د زده کوونکو هڅونه د علمي پرمختګ مهم رول بولي. هممهاله بیا هغه زده کوونکي چې د کامکور په ازموینه کې ښې پایلې درلودې خوښي څرګندوي او د ښو پایلو د ترلاسه کولو اساسي موخه هدف ګرځونه بولي. دا چې موږ وکولای شو په کانکور کې ښه پایله ترلاسه کړو دا زموږ د استادانو ښه پلان چې موږ تیار کړی او د نورو زده کوونکو څخه هم د هیله لرو دوی په ښه پلان سره کانکور ورسیږي او خپل مطالعې ته دوام ورکړي. خپل سږ کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و چې خوشبختانه په ښه نمرو سره چې هغه نمرې 315 وې د کابل پوهنتون ته بریالی شوی یم. هغه واقعیت چې آمادګي په دې کې هم رول لري خو زموږ څه چې لومړی ځای ایستل شوی دغه د خپل ښوونکي دي چې په ډېرې کمې معاش سره تقریبا 19,000 افغانۍ دي د موږ سره ځای ایستلی دی. افغانستان کې د کامکور په سږنۍ ازموینې کې د خوست د 3,500 زده کوونکو په ګډون د 12 ټولګیو څخه باندې 19,000 نارینه او فارغینو ګډون کړی و.